مولا جان د خپل خوښې ژوند تیر کړی خدایا اوس په لاس ترغلې ډبوئ او دغه شعرونه نور چې آو واپس درته راغلی یمه واپس درته راغلی یمه نه کېږي بس درته راغلی یمه پښتو مې دېرش ډزې ویشتلې مړه د هغې نه پس درته راغلی یمه درته راغلی یمه لکه یو کس را باندې ښه لګېږي لکه یو کس درته راغلی یمه خپه او دس را سره وغږېږه خپه او دس درته راغلی یمه یم مولا جانه دروازه بنده کا ډک د هوس درته راغلی یمه پښتو مې دېرش ډزې ویشتلې مړه ده هغې نه پس درته راغلی یمه لکه یو کس را باندې ښه لګېږي لکه یو کس درته راغلی یمه یم مولا جانه دروازه بنده کا ډک د هوس درته راغلی یمه د سوات په لورې تلمه ښایستونه داسې و چې په لاره کې شیندلې سم ګلونه داسې و چې اوده زړه پکې نیغ د خوبه پاڅېدو قسم دی درګۍ نه ملکڼه پورې غرونه داسې و چې خالقه ستا د خپل حسن آثار پکې څرګندو جوړ کړي پښتنو له دې مخونه داسې و چې جهان په یو وخت کې بلا ښکلي په ما مړو یو پیر راله راکړي تعویذونه داسې و چې ستا نه چې راغلی یم مړه نو سم مړی یم نن مینه داسې وي اور ته دې نیولی یم دا غلطي مې کړې یار سوات ته چې درغلی یم ته راته هر څه وایه زه به درته غلی یم ته به بیا راځې که نه دې سوچونو وړی یم او زما په لاس کې چې دا کم غزل تحریر ښکاري د دې په شا به خامخا د چا تصویر ښکاري د دې سړي په سپکاوي د خلکو خلص پکېږي ما ته خو دا سړی د ډېرو خلکو پیر ښکاري دغه شعرونه انتخاب ټولو ملګرو ته زما له طرفه ډالۍ او زما د یوټیوب د چینل سره سبسکرایب هم کوئ لایک هم کوئ او مخکې شیر وکړئ مننه ښه د باد بریالي اوسئ